د طالبانو د رسمیت په اړه د اروپای پارلمان تازه دریځ. ترڅو طالبان په رسمیت نه پیژنو چې د ښځو حقونه ونه پیژني. په سلامونه مو هرکلی کوم. اروپای پارلمان وایي ترڅو طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني موږ په رسمیت نه پیژنو. واشنگټن په اروپای پارلمان کې د جرمني غړي هینا نیومن پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان بشپړ استازیتوب وکړای شي. د ټول نیوز د خبر له مخې میرمن هینا نیومن له یو پلاوي سره کابل ته تللې ده. د چهارشنبې په ورځ هلته یوې خبرې غونډې ته وویل که په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بند وساتل شي د نجونو د دغه هیواد راتلونکی به له خطر سره مخ شي. د مارچ پر 23 نجونې له خپلو هیلو سره مکتبونو ته ستنې شوې، خو بیرته په ډکو سترګو له کورونو ته د ستنېدو په حال کې شي. په دغه کې ځینو کورنیو په رښتیا خپلې سپمولې پیسې لګولې وې چې لوڼو ته کتابونه، بکسې او نور شیان واخلي. دا نه ده څرګنده چې میرمن هینا نیومن په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره هم جلا لیدلي دي او که نه، خو په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ښځو د حقونو له استازو سره لیدلي دي.